السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس 3 کسان ووژل. په فرانس کې د ګستاخانه خاکو په اشاعت باندې وزیر اعظم عمران خان سخت موقف خپل کړی دی. حکومت د فرانس سفیر دفتر خارجه ته را وغوښتو د ګستاخانه خاکو په اشاعت باندې او د فرانس د صدر په رویه باندې ورته شدید احتجاج وکړ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پبلک هیلث د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د مذهبي امور وفاقي وزیر نورالحق قادری په لنډي کوتل کې ختم نبوت کانفرنس ته وینا کړې ده. په ګستاخانه خاکو باندې د فرانسیسي صدر پر رد عمل باندې فلسطینیان سره په احتجاج جوړ شو. پیډیم په کویټه کې درېمه کامیابه پاور شو وکړه. بلې خواته په کویټه کې د پیډیم په جلسه کې د اپوزیشن مشرانو په وینا باندې وفاقي وزیرانو سخت رد عمل ښکاره کړی دی. په پنډۍ کې د سیول سوسایټۍ سره تعلق لرونکو خلکو د پاک فوج زنده‌باد ریلي وویسته. بلاول بټو په ګلګت کې یو ډېرې لوی جلسه عام ته وینا کړې ده. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په لاهور کې تربیتي اجتماع ته وینا کړې ده. د پی آی ای انتظامیه دوبۍ ته تلونکو 180 مسافرو ته په پی آی ای جهاز کې د تلو اجازت ورنکړه. په خیبر پښتونخوا کې د ډي پي اوګانو چوټي د آی جي د اجازت سره مشروط کړی شوه. په 2021 کې په پاکستان کې د 5G انټرنیټ د شروع کېدو امکان دی. عمران خان مشهور ګلوکار علي ظفر د نمل نالج سټي سفیر مقرر کړی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د اطلاعاتو مطابق په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 3 کسان مړه شوي دي. د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره 10,988 ته رسیدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 909 کیسونه ریکارډ شوي دي. دغه رنګه د کرونا وایرس له کبله تر اوسه پورې 6,901 کسان مړه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په فرانس کې د ګستاخانه خاکو په اشاعت باندې او په دغه خاکو باندې د فرانسیسي صدر پر رد عمل باندې د سخت غم او غصې اظهار کړی دی. د په خپل ټویټ کې ویلي دي چې فرانسیسي صدر په اسلام باندې حمله کړې ده. د زیاته کړې ده چې فرانس د دنیا نه تقسیموي. د په هولوکاست باندې د پابندۍ لګولو تعریف کړی دی. دا مطالبه وکړه چې د اسلام په مخالف موادو د پابندي عاید کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فیسبوک بانی ته په دې سلسله کې یو خط لیږلی دی. بلې خواته د فرانس سفیر دفتر خارجه ته راوغوښتی شو. د ګستاخانه خاکو په اشاعت او په دغه خاکو باندې د فرانس د صدر په رد عمل باندې د پاکستان د غم او غصې نه خبر کړی شو. په دا واضح کړی شو چې د ګستاخانه خاکو په اشاعت او په دغه خاکو باندې د فرانس د صدر په رد عمل باندې پاکستاني حکومت او مسلمانان ډیر زیات غصه دي. بلې خواته د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې فرانسیسي شدت پسندو ته امن عزیز نه دی. د مذهبي امورو وفاقي وزیر نورالحق قادري په لنډي کوتل کې ختم نبوت کانفرنس ته وینا کړې ده. د وی چې حضور صلی الله علیه وسلم سره زمونږ د مینې او محبت رشته دایمي ده او دا به د قیامته پورې وي. د زیاته کړې ده چې عید میلاد النبي به په جوش او جذبه سره مناوولی شي. دا مطالبه کړې ده چې فرانسیسي حکومت ته د ګستاخانه خاکو جوړونکو ته سخته سزا ورکړي. بلې خواته د ګستاخانه خاکو په جوړولو باندې فلسطینیانو د سخت رد عمل اظهار کړی دی. دا ګستاخانه خاکو د جوړونکو ګستاخانو او فرانسیسي صدر خلاف په فلسطین کې د زبردستو احتجاجي مظاهرو سلسله شروع ده. د ګوجرانوالا او کراچۍ نه پس پی ډي ایم په کویټه کې هم یو زبردسته پاور شو وکړه. په دې جلسه عام کې په لکونو خلکو شرکت کړی دی. د 11 اپوزیشن جماعتونو مشرانو د جلسه عام ته وینا کړې ده. بلې خواته وفاقي وزیرانو د پی ډي ایم د جلسې ته د اپوزیشن د مشرانو په تقریرونو باندې د سخت رد عمل اظهار کړی دی. دی ویلي دي چې د آزاد بلوچستان مطالبه د ملک دشمنۍ خبره ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د محکمه پبلک هیلث د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د وی چې په محکمو کې د اصلاحاتو مقصد دا دی چې د عوامو په بهتره طریقه باندې خدمت وکړی شي. د سکو د اوبو ترمیم شده پالیسي زر تر زره د پیش کولو هدایات جاری کړه. د اطلاعاتو مطابق د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په ګلګت کې یو ډیر لوی جلسه عام ته وینا کړې ده. د په دې مقوي چې مونږه په اقتدار کې راشو نو ګلګت بلدستان ته به د ځان له صوبې حیثیت ورکوو. د زیاته کړې ده چې زما کوشش دا دی چې ګلګت بلدستان ته عمران خان او د هغه ملګري په یو صورت راونه رسي. ځکه چې عمران خان او د هغه ملګرو د قام ژوند لنډ تنګ کړ. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په لاهور کې د جماعت اسلامي یو تربیتي اجتماع ته د وینا په وخت ویلي دي که اپوزیشن جماعتونو استعفاګانې ورکړي نو جماعت اسلامي به هم استعفاګانې ورکړي. د زیاته کړه چې د اپوزیشن او حکومت جګړه د عوامو په مسایلو په ګرانۍ بیروزګارۍ تعلیم او صحت باندې نه ده بلکې دا د حکومت په باریکو باندې جګړه ده. د اطلاعاتو مطابق د 2021 د دسمبر پورې په پاکستان کې د 5G انټرنیټ د شروع کېدو امکان دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق عمران خان مشهور ګلوکار علي ظفر د نمل نالج سټي سفیر مقرر کړی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق د پی آی ای انتظامیه 180 مسافر دوبۍ ته د پی آی ای په یو پرواز کې د سفر کولو نه منع کړي دي. دغه مسافرو د پی آی ای د انتظامیه په دې اقدام باندې زبردست احتجاج کړی دی. بلې خواته دغه مسافرو ته ویلې شوي دي چې دی بلیک لیست شوي دي. دی د کرونا خپل ټیسټونه د لیبارټرو نه وکړي.
د آی جی خیبر پښتونخوا د دفتر نه د جاری شوي یو حکم مطابق به د ضلعو ډي پي اوګان د آی جی د منظورۍ نه بغیر په چوټۍ نشي تللی. دوی به د خپلې ضلعې د پرېښودو په وخت باندې په ټلیفون باندې آی جی ته د اطلاع ورکولو پابند وي. په دې حکمنامه کې مخکې ویلې شوي دي چې باقي د چوټۍ طریقه کار به غزوړ وي. په کاټلنګ روډ د جبر ثواب کورونو سره نږدې د روډ یو پیښه مخې ته راغلې ده. په دې پیښه کې په موټر سایکل باندې تلونکی یو 15 کلن سړی نصر الله حق رسېدلی دی. د پیښې په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 ټیم په موقع باندې ورسېده او مړی اسپتال ته ورساوه. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.